محترم و معزز د انسان په زړه کې مختلف بیماریانې دا پیدا کیږي چې دغه بیماریانو تعلق د زړه سره وي او د هغې په وجه باندې د انسانانو زړونه دا ګنده کیږي. دغه بیماریانو یوه بیماري چې هغه ډېره خطرناکه بیماري ده او انسان هلاکت طرف ته بوځي، هغه حسد دی. د مسلمان سره کینه کول، د مسلمان سره حسد کول، د مسلمان سره بغض کول. او په دې بیماری کې چې کوم سړی مبتلا وي، حسد به د هغې په زړه کې موجود وي. خو دغه حاسد انسان په دنیا کې خوشګواره زندگی، د امن والا زندگی، د اطمینان والا زندگی، د راحت والا زندگی او ژوند نشي تیرولی. د بعضې حکماونه دا نقل دي، هغې به دا خبره ذکر کوله، وی ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش. وی درې شیان داسې دي چې د هغې کوونکې دغه درې شیان چې په چا کې موجود شي، هغه خلک په دنیا کې د آرام والا زندگی، د اطمینان والا زندگی، د راحت والا زندگی نشي تیرولی. د هغې دپاره د راحت والا زندگی، د آرام والا ژوند دا نشته دی. او بیا به هغې فرمایل چې یو الحقد د مسلمان سره بغض کول دي. چې کوم سړي کې د بغض بیماری پیدا شي، دا بغض کوونکی انسان په دنیا کې د راحت زندگی دا نشي تیرولی، د اطمینان زندگی نشي تیرولی. او دویم نمبر والحسد، دویم حسد دی چې په کوم انسان کې حسد پیدا شي، کینه پیدا شي، دا په دنیا کې د راحت والا زندگی نشي تیرولی، همیشه د پاره و پریشانی په غم کې به مبتلای. او دریم نمبر هغې فرمایي وسوء الخلق، ناکاره اخلاق، چې بچا کې ناکاره اخلاق راغلل، اخلاق برابر نو، د مسلمانانو سره معاملات برابر نو، اخلاق په معامله کې کمزوري و، دا سړی هم په دنیا کې راحت او د اطمینان والا ژوند نشي تیرولی.